بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان انجلۍ غږ او د ناامیدۍ احساس. سلامونه او درنښت. زه زینب علیزی یم چې نن مې د شپږم ټولګي اخري ازموینه ورکړه او د ټولګیوالو استادانو او د ښوونځي د دیوالونو څخه مې خورا په ناامیدۍ او په ژړا په مخه ښه وکړه. پوهېږم چې د 3 میاشتې رخصتۍ وروسته د 1 صنف ته د تللو اجازه نه لرم، خو زما پلان و چې زه به تر لیسانس، ماستري او تر دکترا تر کچې پورې به زده کړې کوم او بیا به د افغانستان د معرف وزیره کېږم، تر څو د افغانستان په هر کونج او کنار کې چې هغه افغان خویندې او وروڼه چې د تحصیل څخه محروم دي هغو ته کتاب او کتابچه ورسوم او د زده کړو امکانات ورته برابر کړم. خو په خواشینۍ سره زه خپله د زده کړو څخه محرومه شولم. د افغان او د نړۍ د نورو خیرخواه مشرانو څخه د افغان نجونو د مکتب د خلاصولو په باره کې د لا نور ښه کوښښ غوښتنه کوم. په درنښت، زینب علیزی. بسم الله الرحمن الرحیم. صدای دختر افغان و احساس ناامیدی. با سلام و احترام، من زینب علیزی هستم که امروز امتحان نهایی صنف ششم را دادم و بعد از آن با معلمان و همصنفیانم بسیار با ناامیدی خداحافظی نمودم. متوجه شدم که بعد از 3 ماه رخصتی نمیتوانم به صنف هفتم بروم و پلان داشتم که بعد از فراغت مکتب لیسانس، ماستری و حتی تا دکترا را در سام بخوانم و پلان داشتم که وزیر معارف افغانستان شوم تا برادرای افغان و خواهرای افغان ما که در هر کنج و کنار افغانستان هستند و از تحصیل محروم هستند کتاب و کتابچه برسانم و برایشان زمینه تحصیل برابر سازم. اما متاسفانه خودم از تحصیل محروم شدم. از افغان و از بزرگان جهان خواهشمندم تا برای دختران افغان و برای مکتب دختران افغان تلاش‌های بیشتر کند. با احترام، زینب علیزی. In the name of Allah, voice of Afghan girl and feeling of despair. Greetings and regards. I'm Zainab Alizai, who gave the final exam of 6th grade today. I bid farewell to teachers and walls of the school. I was very disappointed in this situation. I understand that I'm not allowed to go school after 3 months of vacation. I have a plan to study for bachelor's degree, master's degree, and then doctorate degree after graduating of school. And my long-term plan was to become Education Minister of Afghanistan, so that I can deliver books and notebooks to my Afghan sisters and brothers who are deprived of education in every part of Afghanistan and provide them with the opportunities of education. But unfortunately, I was deprived of my studies. I'm requesting from all Afghan and other honorable leaders of the world to make more and better efforts regarding the opening of the schools for Afghan girls. Kind regards, Zainab Alizai.